تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو د پاره جنت کې چې کوم نعمتونه تیار کړی دي او د هغوی د بدلی بیان وکړو. ورپسې په دې آیات کې الله تبارک وتعالى د کافرانو د یو اعتراض جواب کوي. کله الله تبارک وتعالى د منافقینو د عقاید او د اعمال باندې پویولو د پاره یو مثال بیان، لکه مخکې تاسو وی چې یو کس اور بلکې او چاپیره رڼا شي، د منافق مثال، یا باران کې چې روان وي او تیاره وي او درزار وي، د منافق مثال الله بیان کړی. یا الله قرآن عظیم الشان کی د بوتانو د عبادت د کمزوري بیان کړی دی او ویلی دی چې د دې د عبادت دومره یو کمزوري کار دی لکه څنګه چې د جولاګي جاله کمزوري وي. نو د جولاګي د جاله مثال ذکر کړی دی. دا غرنګي د بوتانو د کمزوري ذکر کړی چې دې سم نشي کولی. نو دا مثال بیان کړي که مچ د دینه سو تخکې نو غم نه نشي اغشتي، د مچ نه نشي اغشتي، نو د مچ ذکر کړي دي. نو دا مثالونه چې الله قرآن عظیم الشان کې ذکر کول، نو کافرانو وایي چې الله له خو دا مناسب نه دي چې دومره وړه سیزونه او بیکاره سیزونه بیان کې په قرآن کې. نو هغوی داسې وایي چې الله له حیا نه ورځي چې دومره لوی ذات دی او الله دی او رب دی او د دومره کمزورو شیزونو مثال بیانوي. نو الله تعالی د هغوی د دې اعتراض جواب کوي چې الله تعالی دا نه پرېږدي، ځکه چې کله ته د یو شیز د وړوکوالي او د کمزورۍ بیان کوې نو د هغې مثال غر سره خو نشي پیش کولی، د هغې مثال به وړوکي شي سره پیش کوي. او ته چې کله د یو شیز د غټوالي بیان کې نو هغې ته به په طور مثال بیا غټ شیز پیش کې. نو الله تبارک وتعالی چې دا کوم مثالونه ذکر کړي دي نو دا حق دی د پاره چې د حق لاره په واضحه کوي. د بوتانو کمزوري او د هغې د عبادت کمزوري بیان کړي ده، نو ځکه د جولاګي جال او مچ وغیره بیان کړي دي. دلته الله فرمایي ان الله بشک الله تعالی لا یستحی، حیا نه کوي. د حیا وضاحت بیا کوم اند دې خبرې نه یضربا چې بیان کې مثلا ما سم مثال بعودتا دمایشی فما فوقها، یا د دینه غټ په وړوکوالي کې یا غټوالي کې، د دینه د پاسه فوق د پاسه ته وایي، د پاسه په وړوکوالي کې یا غټوالي کې. اما الذين ارجع کسان یا منو چې ایمان وروړه فیعلمون دی پویږي انه الحق، چې دا بشک دا مثال بیانول حق دی من ربهم، د طرف د رب د دوی نه. واما الذين ارجع کسان نی کفرو چې کفر وکړو فیقولون دی وای ماذا اراد الله، د کوم شي اراده وکړه الله تعالی بهذا مثلا، په دې مثال بیانولو سره. الله فرمایي یضل به، گمراه کوي الله په دې سره کثیرا ډیر خلق په دې مثال سره چې کوم دي انکا انکار وکړي، ويهدي او هدایت ورکوي به په دې سره کثیرا ډیرو ته چې څوک ومني. وما یضل نو گمراه کوي به په دې سره الا الفاسقین، مگر نافرمانه. نو سو دا خو لفظي ترجمه شو ده دي. الله فرمایي ان الله لا یستحی، الله حیا نه کوي. حیا څه ته وایي؟ حیا دې ته ویل کېږي چې د خلکو د شرمه، د خلکو د ملامتیا نه یو سړی یو کار وکړي او د خلکو د ملامتیا د یرې نه د وجود راټول شي، سترګې ښکته شي، رنګ بدل شي، دې ته حیا وایي. یعنې د خلکو د ملامتیا او د خلکو د یرې نه چې په چا کوم اثر راشي، یعنی دا حالت چې په انسان راځي نو د خلکو د اثر د وجې نه راځي، او الله باندې خو د چا اثر نه راځي.
الله خو د چا نه متاثره کیږي نه. نو الله تعالی جل جلاله فرمایي ما له حیا نه راځي. نو حیا خو د الله دپاره صحیح نه ده، مناسب نه ده، ممکن نه ده. لکه حیا خو هغه چا له ورځي چې هغه د بل نه متاثره کیږي یا د بل نه د ملامتیا یری وي، او الله باندې خو د ملامتیا یره د بل چا نه نشته او نه د بل نه متاثره کیږي. نو الله دپاره د حیا ټکي استعمالول څنګه دي؟ نو په دې ځان پوه کا چې دلته ذکر د حیا دی، خو مراد دی لازم د حیا دی، یعنی د حیا د وجه نه تا کار نه کوې که نه، د حیا په وجه کار ته نه کوې که نه. نو دلته د حیا ذکر د حیا دی، خو مراد د حیا نه دی، مراد دی د حیا په نتیجه کې چې کوم څیز راځي چې نه کول د هغه کار دی. نو اتم هغه معنا ته مراد ده، یعنی ترک ورته عربی کې وي، یعنی پرېښودل او نه کول. نو اوس به د دې معنا ته دا کې معنا به داسې کې چې ان الله بېشک الله تعالی لا یستحیي نه پرېږدي، نه پرېږدي، نه منع کېږي، نه یریږي ان د دې خبرې نه. یضرب چې بیان کې مثلا څه مثال، ځکه الله دپاره حیا ممکنه نه ده. په خبره باندې پوه شوئ؟ دا باریکې خبرې دي په ترجمو کې، چې اوس کوم لفظي ترجمه څوک د بازار کې دغه والی دا تفسیر د اردو یا د پښتو او د هغې نه دا کوي، نو هلته پکې دا باریکیو باندې نه پوهېږي. بیا هلته یې دا لیکلي چې الله حیا نه کوي او الله نه دي، نه خو دا معلومېږي چې الله حیا کوي. او حدیث کې هم راځي چې ان الله حیي کریم، الله ډېر حیاناک دی او ډېر عزتمند دی. څوک دی چې سوال وغواړي، سوالو کې لاسونه ورته پورته کي، د دې نه حیا ورلې چې لاسونه ورته خالی را واپس کي. حدیث مې ورته ویلو بار بار. نو التمس د حیا معنا دا ده چې الله تعالی دا سړی همداسې نه پرېږدي. دا د الله تعالی صفات دي، خو د مخلوق په شان. خو تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې د الله یو صفت هم د مخلوق په شان نه دی، او د مخلوق یو صفت د الله شان نشي کېدی. دلته به دقه مراد کې ښه. الله فرمای ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا یستحیی نپریږدیم، یا لا یستحیی نیریږیم، یا لا یستحیی نمنکیږي ان د دې خبرې نه. یضربا چې بیان کی مثلا یو مثال، مثلا ما یو مثال ما بعودتا د سماشی، فما فوقها یا د پاسه د دینا، د پاسه د دینا په لویوالي کې یا په وړوکوالي کې، لکه د ماشي نه وړوکي د هغې وزر شو. فما فوقها معنا دا ده چې وړوکوالي کې تی د پاسه، چې وړوکوالي کې د پاسه نه د ماشي وزر شو که نه. لکه حدیث شریف کې راځي چې که الله تبارک وتعالی سره د کافر قدر، که الله تعالی سره د دنیا قدر د ماشي د وزر برابر هم وي، نو کافر ته په دنیا کې یو ګوټو بم نه میلاو نه وي. د الله په نسبت دی د دنیا قدر د ماشي د وزر برابر هم وي، نو کافر ته به یو ګوټو بم میلاو نه وي. په دنیا کې هر څه به د مسلمان وي. دغلته پکې ګوره د دې نه وړوکې هغه ماشي وزر راغی، یا فوقها چې د پاسه وي د دې نه په لویوالي کې، لکه د ماشي نه بیا مچ غټ دی او د مچ نه بیا پسې مچۍ غټه ده. نو هلته ذباب ذکر کړی دی، مچۍ ذکر کړې ده، او په نورو کې هغه جولاګي ذکر دی. نو فما فوقها دغه فاما الذین هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړم، فیعلمون نو پوهیږي انه چې بېشکه دا مثال الحق حق دی ثابت دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. واما الذین هر چې هغه کسان دي کفرو چې کفر یې وکړ، فیقولون نو دوی وایي ماذا اراد الله، ماذا اراد څه اراده وکړه، یا کم یو څیز اراده کړم الله تبارک وتعالی بهذا پدی
مثلا مثال بیانولو سلام. الله فرمایي ویزه په دې ډېر خلک گمراه کوم او ډېر په هدایت باندې موزم هدایت ورته کوم. الله یو الله گمراه کوي بندانو یعنی گمراهی پکې پیدا کوي ځکه د گمراهۍ پیدایش الله کوي او د گمراهۍ کسب بنده کوي. لکه بنده هغه اسباب لټي چې پس دې گمراه کی او چې دې هغه اسباب لټي نو الله به گمراهی پیدا کوي. اوس که بنده دغه کسب نه کړي نو الله په زور څوک نه گمراه کوي. لکه بل ځای کې ویلي چې ولا يرضى لعباده الكفر، الله تعالی د بندگانو د پاره په کفر نه دی راځي. او بل ځای کې من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، چې خوښي مؤمن دي شي چې خوښي کافر دي شي. نو خدا دلیل د دې چې بنده ته اختیار دی، بنده ته اختیار دی د ګناه کولو د نیکی کولو. لکه په زور الله په چا باندې نیکی نه کوي او نه په زور په چا ګناه کوي، نه په زور باندې په چا ایمان وروړي، نه په زور باندې کفر اختیاري په چا دي کې الله بنده ته اختیار ورکړي دی. نو دی وجه نه دلته چې وایي چې زه ګمراهان کوم په دې سره ډېر خلک نو ګمراهان کوي دا چې هغوی دین انکار وکړي نو الله ګمراه کوي. ښکاره خبره ده چې د قرآن نه انکار وکړي نو الله تا کې کفر او ګمراهي پیدا کړي او چې تا نه کړي خو الله نه پیدا کوي. نو د دې دا معنا ده چې ډېر خلک پې ګمراهان کومه او ډېر پې هدایت ورته کومه. خو بیا فرمایي په دې نه ګمراهان کېږي مګر فاسقان. فاسق څه ته ویل کېږي؟ فاسق په شریعت کې هغه چا ته ویل کېږي چې څوک ګناه کبیره کوي، غټه ګناه کوي. غټه ګناه څه ته وایي؟ غټه ګناه لکه حرام کار کول یا فرض پرېښودل دې ته غټه ګناه وایي. دا دین کې چې څوم فرایض دي که نه، لکه مونځ فرض شو، زکات ورکول فرض شو، حج په چا فرضي دغه فرض شو، داسې نور فرضیتونه چې دي فرایض د دین دي دا نه کول په قصد باندې دې ته ګناه کبیره وي. او یا هر هغه کار کول چې مکروه تحریمی وي او یا حرام وي ناروا وي هغه کول دا هم ګناه کبیره ده. او ګناه کبیره بیا پہچان به څنګه کې چې کم کار شریعت کې چې منع دي، ډېر کارونه پکې منع دي، نو کم پکې کبیره دي او کم صغیره دي. نو کبیره ګناه بیا هغه چې الله تعالی رسول ته لازمي منع کړي چې دا به نه کوي، او چې څوک یې کوي هغې ته لعنت پې ویلي شوي یا په دنیا کې ورته سزا میلاویږي. لکه په دروغجن لعنت ویلي شوی دی که دا ګناه کبیره ده. په شراب څکون کې باندې ته سزا میلاویږي، لعنت هم پې ویلي شوی دی، دا هم ګناه کبیره ده. دغه رنګې نور داسې ګناهونه چې دي چې تعداد یې ډېر دي دې ته بیا ګناه کبیره وایي. ښه د دې تعداد ډېر دي، بعضو کتابونو اویا لیکلي، بعضو 400 پورې رسولي چې 400 پورې ګناهونه دا کبیره دي. او بعضې خو داسې وایي چې کبیره او صغیره پکې نشته، ټول کبیره دي. ځکه وي د الله نافرماني چې کې بس که وړی او که غټی نو دا غټ دي، دا کبیره دي. خو یو د بله غټی یو د بله سي، نو په دې نسبت سره هغه یو صغیره یو بله کبیره. لکه د دې یو مثال، یو کس 10 روپۍ پټې کړې، دم غلا وکړله، ګناه وکړله کبیره، او بل 1 لک پټې کړې، نو د هغه 1 لک ګناه د دې نه زیاته شو که نو هغه کبیره دی په دې بنیاد باندې. او دا 10 روپو غلا کبیره ده، د 50 روپو د غلا په مقابله کې هغه د دې نه صغیره ده. پوه نه شوې په خبره؟ د 1 لک غلا کبیره شوه او د 10,000 غلا صغیره شوه په نسبت د څه د 1 لک. او د 50,000 غلا بیا دلته صغیره شوه، د 10,000 دا بیا کبیره شوه، د 2,000 بیا صغیره شوه، د 50,000 دا کبیره شوه په نسبت د دې. داسې یو پسې راځه د یو بل په نسبت وي دا صغیره، او صغیره وړې ته وایي او کبیره غټې ته وایي که نه. دې کې اوس فرق دا دی چې صغیره ګناه بغیر د توبې نه الله معاف کوي. دا مونږ او تاسو چې منځونه کوو څومره نیکۍ کوي په هغې سره بغیر د توبې نه واړه ګناهونه معاف کېږي. ان الحسنات یذهبن السیئات قرآن کې الله ذکر کړي. او کبیره ګناه چې کوم وي نو دا په 2 قسمه دي، یو د حقوق الله نه وي، یو د حقوق العباد نه وي.
کوم چې د حقوق الله وي نه د الله حقوق لکه مونځ نه کول حج نه تګ حج نه ځي سړی کنه روزه نه نیسي دا حقوق الله دا چې دی کله په قص باندې وکړل یعنی پرې دی خودل نو تا ګناه کبیره وکړه خو د حقوق الله نه دی وکړه نو دا په توبه باندې معاف کیږي او په اخلاص او صدق سره چې توبه وباسي او بیا کار نه کوي د الله وعده ده معاف کیږي او یو ګناه کبیره ده چې د حقوق العباد نه دي د بنده حقونه چانه د مال خوړو چانه د غلا وکړه چا عزت دی واغسته داسي دا په توبه نه معاف کیږي د دې درې طریقې دي د معافي یو طریقې دا ده چې د چانه دغه حق غشتي اته به واپس کړي او بیا به د غنم معافي غواړي د الله نه به معافي غواړي نو الله به معاف کیږي دویمه طریقې دا ده که واپس کولی نشي نو هغه باندې به ځان معاف کړي چې ما ته معافي وکړه حق مې خوړلی دی نو که هغه معاف کړي که معافي کړي نو الله به تا ته معاف کیږي کړي که ډېر مونځونه او زکاتونه ورکړي او صدقې ورکړي نه معاف کیږي په خپل ځای ګناه ده دې دوه باندې کو نه شوله نو بیا به د قیامت په ورځ تا سره د دې معامله کېږي هغه ده چې د قیامت ورځ شي نو هغه حقداران چې ستا سره حق دي او الله ته ویره به دینه زما حق واله نو هغه ورځ باندې خو به تا سره هغه څیز ني نو ستا نیکۍ به د هغې د حق مطابق اخیستلی کېږي او هغې ته به ورکولی کېږي نو که نیکۍ پاتې شوي او حقونه هم پوره شو نو کار خو به ټیک شي بس نیکۍ خو به دې کم شي خو زس په نیکو باندې خو به لاړ شي جنت او کله نیکۍ ختم شوي او د هغې حقونه هم ختم شو نو بیا هم ګناهونه خو دې پاتې شو او کله د هغې حقونه پاتې وي او نیکۍ ختم شوي نو بیا به د هغوی د حق برابر ګناهونه د هغوی نه اخیستلی کېږي او په تا به راځېږي نبی علیه السلام صحابو ته فرمایي تاسو غریب پیژنئ او د الله رسول غریب خو هغه ته وایي چې سره سپین ورسره ني پیسې ورسره ني وي نه اصل غریب هغه کس دی چې د قیامت په ورځ به ډېرې نیکۍ او عبادتونه ځان سره راوړي خو د خلکو حقونه به یې خوړلي د هغې بدله کې به الله تعالی حقدارانو ته ورکړي او ډېر ګناهونه به په ځان باندې بوج کړي ځکه نیکۍ به ختم شي او حقونه به پاتې نو بیا به د خلکو ګناهونه په دوا چولی شي نو د حشر میدان ته به ډېرې نیکۍ راوړي او ډېر ګناهونه به ځان سره یو شي جهنم ته به لاړ شي وي دا غریب دی الله دې داسې غریبۍ نه وساتي دنیا کې غریبي خو ژوند به تېر شي وخت به تېر شي څو ورځې ژوند خو چې پردی حق یو هلته د ته خواري وکړي نو دې وجې نه ته چې دا نفلونه کوې او ته ذکرونه کوې او تا استغفار وې او ته حجونه عمرو لځې او ته صدقې او خیراتونه کوې نو دا خلکو له کوې دا هغه چاته ویم چا چې پردي حقونه خوړلي نو دا تا هغوی له کوې ځکه چې هغې له جمع کوې د آخرت ګټه وله کوې آخرت کې به بیا تا نه دا اخیستلي کېږي او هغې له به ورکولي کېږي نو دا نیکي ځان له کوئ ښه لږه کوئ خو ځان له کوئ په خبره زما پوهېږي نیکي لږه کوئ خو ځان له کوئ خلکو له یې مه کوئ خلکو له یې مه کوئ مطلب دا دی چې پردي حقونه مه خورئ نو چې پردي حقونه نه خورئ نو بس نیکي دې ځان له نیکي ده بس که لږه ده او که ډېره ده ستا په پیدا کې او په کار کې به راځي او که نه ډېره نیکي دې وکړه خو پردي حقونه خورې نو دا ته هغې له ګټه د آخرت کې او داسې یو ساده سړی به تا لیدلي چې دنیا کې ټول عمر ځان ستړي کړي بل لپاره چې آخرت کې بل له ګټه وشي داسې ساده به تا لیدلي داسې سادهګان نن سبا ډېر زیات دي دا ملک ته ډک دي چې خلکو له نفلونه کوي خلکو له ذکرونه کوي خلکو له روجې نیسي زما په خبره پوهېږې ځکه چې هلته حقونه یې خلکو خوړلي نو همدغې نه کوي که نه هغې له به یې ورکوي بیا که نو د هغې دپاره یې کوي نو غرض مې په دې کې او فاسقینو کې چې فاسق چا ته ویلې کېږي چې دې ګناه کبیره کوي یا فرض پرېږدي او بیا مې درته د ګناه کبیره څه مختصر تعریف مې و د هغې تقسیم مې درته وکړو الله فرمایي وما یضلو نو ګمراه کېږي به په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا یستحیي نه پرېږدي یا نه یریږي یا نه منع کېږي ان د دین یضربا چې بیان کې مثلا ما مثلا مثال ما بعودة د سماشي فما فوقها
یاد دین د پاسا په وړوکوالي کې یا غټوالي کې فاما الذين پس هغه کسان دي امنو چې ایمان وروړه فيعلمون دي پويږي انه الحق چې بشک دا حق دی من ربهم د طرف د رب د دوینا واما الذين هرچا کسان دي کفروا چې کفر یو فيقولون نوایدوی ماذا اراد الله سسیز ارادک الله تبارک وتعالى بهذا پدې سره مثلا مثال پدې مثال سره سب اراده کړی دا یعنی اعتراض کی د الله تعالی په دې خبره یذلوا گمراه کوي الله تبارک وتعالى به پدې سره کثیر ډیر خلق ويهدي هدایت ور کوي به پدې سره کثیر ډیر وتا وما يضلون گمراه کیږي به پدې سره وما يضل گمراه کوي به پدې سره الا الفاسقين مگر فاسقان نافرمانا فاسق ستوي خارج عن الطاعت الله دې طاعت نه وتی الله تعالی دې طاعت نه وتی بدلته فاسقین نه مراد منافقین دي اگر چې ټول ته شامل دي او منافقین ته مراد دي وی هغه به گمراه کیږي ځکه د اعتراضون دا غي کار دي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صدق الله العظیم سید